جنرال دوستم له ملا یعقوب څخه دا غوښتنه وکړه چې درې رنګه ملي بیرغ دې بیا په ارګ کې پورته شي. جنرال دوستم وایي دا درې رنګه ملي بیرغ زموږ د ګران هیواد افغانستان دی چې په سرو وینو له تورو شپو څخه تیر او د رڼا په لور روان دی. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. جنرال دوستم وایي د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې افغانستان درې رنګه ملي بیرغ، تور رنګ د تیارو ورځو سمبول، سور رنګ یې د تجاوز کوونکو په وړاندې د دې ځمکې او هیواد د خلکو د وینو او قربانۍ سمبول، او د بیرغ شین رنګ د خیرازۍ د راتلونکي ته د هیلهمندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکۍ او ازادۍ ښودونکی دی چې د وخت په تېرېدلو سره د ډېرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي. تر څو د غرور، فتح او ویاړ بیرغ په لوړو څوکو راپانده وي، نن ورځ د حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانیو ته په کتلو سره اړینه بلل کېږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپلو ریسخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل هیواد د بیرغ د راپانده ساتلو لپاره ډېر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړي، باید زموږ مینه ورسره کمه نشي. او انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کیږي. هغه له نوي حکومت ته دا غوښتنه کړې چې درې رنګه بیرغ دې د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومني او د بیرغ مینوالو ته دې وایي چې د بیرغ ورځ په ډېر شان او شوکت بې ساري ډول ولمانځئ. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.